هندوستان نه یوازې په اسیا جام سیالیو کې پاکستان ته شرموونکې ماتې ورکړه بلکې پاکستاني لوبغاړو ته د لاس ورکولو څخه هم انکار وکړ او د هندي لوبډل مشر څرګندونو خو پاکستانیان سخت په غوسه کړي دي. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack and we express our solidarity and also most important سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر تاسو د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه ورزشي او مهم خبر اورئ. د روان کال اسیا جام سیالیو په دوام د دوه سیاسي مخالفینو هند او پاکستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې پکې هندوستان خپل سیال ته په یو طرفه او شرموونکې ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د اسیا جام په روانو سیالیو کې پاکستان ته د 9 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي پرون ماښام یکشنبه د وګړي درویشتمه د پاکستان په توپ وهنې سره پیل شوه او په شلو اورونو کې د خپلو 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې جوړې کړې او هندوستان ته د 128 منډې هدف وټاکه. هندوستان بیا ټاکل شوی هدف د 3 ویکټو په لاس ورکولو سره د لوبې په 14 اوور کې پوره کړ او ورسره د 9 ویکټو په توپیر لوبه وګټله. که څه هم د دغو لوبو وړاندې کشمکش روان و مګر د سیالۍ په جریان او پای کې هم ځینې حرکات ترسره شول چې د لیدونکو پام یې ځان ته واړاوه. د لوبې وړاندې هندي وګړو سترې محکمې ته عریضه کړې وه چې باید د هغو هندي کورنۍ ته احترام وشي چې د پاکستان لخوا په پهلګام کې وژل شوي وو او له پاکستان سره سیالي لغوه شي. خو هندي محکمې دغه غوښتنه رد کړه ځکه ښایي هندوستان له پاکستان سره په اسیا جام کې 3 ځله مخ شي نو په دې خاطر نشي کولی چې لوبه لغوه کړي. د لوبې په جریان کې جالبه دا وه چې هیڅ هندی لوبغاړی د پاکستاني لوبغاړو سره په خبرو ونه لیدل شو او د کار تر اخره دوام وکړ. د لوبې وروسته هندي لوبډل مشر سوریا کومار یادوف وویل موږ د پهلګام د ترهګریز برید د قربانیانو له کورنیو سره ولاړ یو او له هغوی سره غم شریکي څرګندوو. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack and we express our solidarity and also most important thing for me مونږ غواړو دا برای خپل وسلهوالو ځواکونو ټولو غړو ته ډالۍ کړو چې ستره مېړانه یې وښوده. هیله ده هغوی همیشه هم دغه ډول مونږ ته الهام راکړي. نوموړي په وروستیو کې زیاته کړه موږ به هر وخت هڅه کوو چې د لوبو په ډګر کې ورته د خوښۍ ګټونکي شو. تر ټولو حیرانوونکې صحنه خو دا وه کله هم چې د لوبې په پای کې د 2 لوبډلې لوبغاړي یو بل ته لاسونه ورکوي مګر هندي لوبغاړو ځان پسې د ډریسینګ روم دروازه بنده کړه او پاکستاني لوبغاړو ته یې هیڅ لاس ورنه کړ. د پاکستان مشر روزونکي مایک حسین په دې اړه وویل موږ د لوبې په پای کې د لاس ورکولو لپاره چمتو وو. موږ مایوسه یو چې زموږ مخالفو لوبغاړو دا کار ونه کړ. موږ هلته د لاس ورکولو لپاره ولاړ وو خو دوی لا د مخه د جامو بدلولو خونې ته تللي وو. دا د لوبې پای ته رسېدو لپاره یو مایوسوونکې لاره وه. د یادونې ده چې د اسیا جام په سیالیو کې به افغان لوبډله خپله 2مه لوبه د سه شنبې په ورځ د بنګلادیش پر وړاندې ترسره کړي.